السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه یم ستاسو فاطمه ګل. السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. تاسو په سټارټینګ کې به د ورکوټي شانتي کلیپ هم کتلی او بل کلیپ تاسو د په دې سیټ باندې وګورئ که نه. زه په خپله یم او دې کې نور هم ښه فنکاران دي او دا ډېره ښایسته شو ده، ډېره چینج شو ده او د شو نوم دی ګلونه د سپرلي او تاسو ټول به راځئ او زه به ستاسو انتظار کوم خامخا به خبرې مې واورېدلې نو امید لرم چې تاسو به د دې په خبرو باندې به پوه شوي چې نه پوه شوي نو دوستانو زه به تاسو پوه کړم که نه. نو ټولو نه مخکې فاطمه ګل دا خبره وکړه، اول دوا سلام یې کړو، هغې نه پس بیا ویلي زه ستاسو خپله فاطمه ګل. نو دوستانو دا چې دی نو زموږ فاطمه ده، زموږ د ټولو فاطمه ګل ده که نه. نو د دې مطلب څه شو؟ زه ستاسو خپله فاطمه ګل. نو ستا چې دی نو زموږ سره څه رشته ده؟ تا دا خبره وکړه چې زه ستاسو فاطمه ګل یم او ستاسو خپله فاطمه ګل یم. نو زموږ څه خپله فاطمه ګل ته خو چې دی نو د مراد فاطمه ګل یې. نو دا خبره دې څنګه وکړه چې ستاسو خپله فاطمه ګل؟ او بیا دا خبره وکړه زما شو دی نو تاسو به چې دی نو خامخا به راځئ، ډېر زیات چې دی نو اکټران دي او ډېر ښه به شو وي. نو زه به ستاسو انتظار به کوم او تاسو به راځئ. نو ما ته به ډېر زیات خوشحالي به میلاوي، ولې به نه ورته میلاویږي. نو اصل کې دوستانو د دې چې کوم مقصد دی صرف او صرف دا دی چې دا خلک دې راشي او په ما باندې د پیسې وشیندي. نو چې کوم پیسې به خلک په دې باندې وشیندي نو هغې سره چې دی نو د دې نظام به ښه چلېږي او د دې چې دی نو دې ته به پیسه میلو شي. بیا چې دی نو د دې چې کوم د هغه د ایمیج دی د دوی په لینګویج کې، د دوی په ژبه کې چې دی نو د دوی په کار کې، د دوی په فیلډ کې نو د دې چې کوم دی نو یو سټیټس به بره شي، های شي. نو دا نور چې کومې دي نو د هغې سټیټس به لږ ډاون وي، ولې چې فاطمه ګل ډانس کتلو دپاره بله دنیا راغله، بله خلک راغلي دي. نو ځکه به چې دی نو د دې لږ ایمیج به بره شي، سټیټس به یې های شي. نو ځکه چې دی نو دا ټول خلکو ته دا وایي چې تاسو راشئ زما ډانس دپاره. خو زه خو نه ځم. نو دوستانو ستاسو څه خیال دی؟ تاسو به ځئ او که نه ځئ د دې شو کتلو دپاره؟ نو ما خو درته خپله خبره وکړه، زه خو د دې شو کتلو له نه ځم. نو تاسو کمنټ سیکشن کې ضرور خپل جواب را سره شیر کولی شئ. آیا چې کوم ملګري ځي نو هغه هم منشن کړي چې زه به ځم او چې کوم نه ځي نو هغه هم چې دی نو خپل کمنټس په ویډیو آخر کې وکړئ. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او په ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کړي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامه والسلام.